سلامونه او نیکی هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ موږ درس په اتم ټولګي کې هغه د قایم الزاویه مثلثونو قضیې دي. د قایم الزاویه مثلثونو قضیې دوې قضیې ما مخکې ویلي دي چې یو خپله د پیثاغورس قضیه ده او بل د پیثاغورس د قضیې معکوس ده. اوس دریمه قضیه وایم په قایم الزاویه مثلث کې دریمه قضیه تاسو ته ښیم. نو مخکې له دې چې تاسو ته درس پیل کړم که غواړئ چې زموږ تعلیمي پروګرامونه تر تاسو پورې ورسیږي نو افغان ری چینل سره سبسکرایب کړئ. نو راځو موږ خپل درس شروع کوو. زموږ د نن ورځې عنوان چې دی په اتم صنف کې هغه د قایم الزاویه مثلث دریمه قضیه اولې زه تاسو تعریف وایم. وایي په هر قایم الزاویه مثلث کښې د قایم ضلع ضرب حاصل د قایم ضلع ضرب حاصل مساوي دی د وتر او ارتفاع له حاصل ضرب سره. څنګه په شکل کې تاسو ته وښیم. ګورئ په هر قایم الزاویه مثلث کښې د قایم ضلع ضرب حاصل د وتر او ارتفاع له ضرب له حاصل سره برابر یا مساوي دي. خبره دا ده چې تاسو دا یو قایم الزاویه مثلث ځکه دا زاویه قایمه ده. دا قایمي معنا ورکوي دا نوک چې ما ورکړي دي. ګورئ دلته به زه دې ته نوم ورکړم A B C. دا د ABC یو قایم الزاویه مثلث ځکه چې دا زاویه قایمه ده. وایي په دا قایم الزاویه مثلث کښې د قایم ضلع ضرب حاصل د قایم زاویې زاویې ضلع ته قایم ضلع وایي یا قایم اضلاع وایي. معنا AB ضلع وایي چې ضرب کې په دا AC ضلع کې وایي دا مساوي کیږي په څه شي سره. په یو قایم الزاویه مثلث کې د قایم ضلع ضرب حاصل برابر دی په څه شي سره؟ په وتر او ارتفاع په حاصل ضرب سره. وتر خو د قایمي زاویې مخامخ خط دی یعنی BC وایي دا وتر او دلته چې ارتفاع رسم کې د قایم راڅخه دلته چې یو ارتفاع رسم کې یو نوم ورکړي E لکه دا وتر او دا ارتفاع کې سره ضرب کې. څنګه دی تعریف یې؟ دریم قضیه تعریف په قایم الزاویه مثلث کې په هر قایم الزاویه مثلث کې د قایم ضلع ضرب حاصل دا ضلع او دا ضلع AB ضلع او AC ضلع د قایمي زاویې د ضلع کې سره ضرب کې دا دومره کیږي لکه دا د مثلث وتر او د ارتفاع کې سره چې شي کې ضرب کې. یو ډیر لنډ او ساده ثبوت لري ډیر خلاصه دی نو ځکه یې ثبوت کوم درته. دلته موږ دوه دانې قایم الزاویه مثلثونه په نظر کې نیسو. دوه دانې قایم الزاویه مثلثونه په نظر کې نیسم چې یو ټوله غټ مثلث ABC د ABC مثلث کامه بل بیا دغه میانه مثلث دا کوچنی نه دا میانه AEC مثلث څخه لیکو. ګوري دغه ټوله غټ مثلث چې دی ام قایم الزاویه دا زاویه قایمه ده او بیا دغه میانه مثلث چې دا زاویه قایمه ده دا هم یو قایم الزاویه مثلث دی. همیشه دوه قایم الزاویه مثلثونه یو بل سره ورته دي. همیشه دوه که چیرې دا غټ مثلث وګورو هم دا زاویه قایمه ده قایم الزاویه دی او دا میانه مثلث چې دا زاویه قایمه ده. دوه قایم الزاویه مثلثونه همیشه سره ورته دي. ورته په څه معنا؟ ورته دا معنا یعنی ګوري تاسو که لیکلی چې دا د ABC مثلث مې ورته دی د چا سره؟ و دا میانه مثلث ده AEC و مثلث ده. ولې ورته دی؟ ځکه چې قایم الزاویه مثلثونه همیشه سره ورته دي. ورته په څه معنا؟ ورته په دې معنا یعنی ضلع یې متناسبې دي. ضلع یې څه دي؟ متناسبې دي. څنګه متناسبې؟ معنا ګوري که تاسو راسئ مثلا په غټ مثلث کې تاسو په دې غټ مثلث کې کوچنی ضلع راواخلي. کوچنی ضلع څه شي ده په غټ مثلث کې AB ضلع.
ای بي زوله په دا کوچني په دا غټ مثلث کې دا میانه زوله دا تر ټولو غټه زوله دا کوچنۍ زوله. که تاسو په دا غټ مثلث کې کوچنۍ زوله راواخلي نو په دې میانه مثلث کې په دغه میانه مثلث کې به هم کوچنۍ زوله راخلي. په میانه مثلث کې دا تر ټولو غټه ده د میانه ده دا کوچنۍ ده کوچنۍ چې ده ای ای ده یعنی کوچنۍ زوله پر کوچنۍ زوله لیکلی شي مساوي متناسبه ده. ګوري کله چې دوه مثلثونه ورته وي نو زولې یو پر بل متناسبې لیکلی شي. نو کله چې د مثلثونو زولې متناسبې لیکې لویه زوله پر لویه لیکلی شي میانه پر میانه لیکلی شي کوچنۍ پر کوچنۍ لیکلی شي. نو که زه په غټ مثلث کې د ټولو کوچنۍ زوله راواخلم نو په دې چې د بل مثلث سره چې ورته دی په دې کې د ټولو کوچنۍ زوله چې ده ای ای ده دا به رااخلي متناسبه یا مساوي ده د چا سره. مثلا که تاسو په غټ مثلث کې ټولو غټه زوله راواخلي که چیرته تاسو په غټ مثلث کې ټولو غټه زوله څه شي ده په دې ټولو غټ مثلث کې ټولو غټه زوله چې ده هغه بي سي ده بي سي راواخلي نو پر څه شي به ولیکئ د میانه مثلث پر غټه زوله به ولیکئ دا کوچنۍ ده دا میانه دا د ټولو غټه یعنی ای سی. دا کله چې دوه مثلثونه ورته وي نو زولې باید متناسب وي. دا زولې چې متناسب لیکې کوچنۍ زوله به پر کوچنۍ لیکې او د غټ مثلث غټه زوله به بیا پر د میانه مثلث پر غټه زوله لیکې. کله چې د زولې متناسب ولیکې دا به برای چی کې طرف او وسط کوو طرفین وسطین کوي. دا چې سره طرفین وسطین کې یا معنا دی 2000 کې دی 2000 کې په تناسب کې طرفین ضرب موږ په وسطین په ضرب شي برابر یا مساوي. یعنی تاسو کولای شئ چې ای بي ضرب شي ای بي ضرب ای سي ای بي ضرب ای سي مساوي پس سره په وسطینو یعنی بی سي ضرب ای ای بی سي ضرب شي ای ای. تاسو به د خپل مطلب باره ثبوت کړی او په لاس به مو راوړي. یا دا دی ای بي ضرب ای سي دا دی ای بي ضرب ای سي وایي مساوي باید سي په بي سي ضرب ای دا دی په اثبات مو ورسوي. نو دغه د ثبوت کولو طریقه ده ډیر اسانه او لنډه ده. نو موږ دا په اثبات ورسول چې په هر قایم الزاویه مثلث کې چې د قایم زولې ضرب کو دا دومره کیږي دا دومره کیږي لکه د هغه مثلث وتر او ارتفاع سره ضرب کو. د دغه قضیې په اساس بیا تاسو کولی شئ د مثلث نامعلومه زولې هم په لاس راوړئ. نو اوس راځو یو مثال ته مثال به یې حل کو. له مثال څخه وروسته به دا قضیه پای ته ورسو. نو راځو مثال ته دا ښه قضیه سوله. اوس راځو د دې یو مثال ته تاسو ته به یې موږ څه وښیو په یو مثال کې به یې وښیو. مثلا تاسو ته وایي په لاندې مثلث کښې تاسو نامعلومه زوله پیدا کړئ. داسې یو قایم الزاویه مثلث ته ولیکئ. دا د ای بي سي یو قایم الزاویه مثلث دی. دا پکښې ارتفاع رسم شوې ده نوم یې ورکړی دی ای. ګورئ تاسو ته وایي که چیرې په دغه قایم الزاویه مثلث کې دا قایم زوله مثلا 6 وي دا قایم زوله مثلا 8 وي او دغه وتر چې دی د قایم مخامخ چې دی دا 10 دی. نو تاسو د ارتفاع اوږدوالی x دی پیدا کړئ. ښه نو تاسو د دغې قضیې په استفاده سره تاسو کولی شئ هغه ارتفاع چې د معلومه ده هغه په لاس راوړئ. څنګه تاسو کولی شئ تاسو خپله فورموله څنګه وویله تاسو ول د قایمې زولې کې سره ضرب کو. تاسو ویل چې ای بي دا قایمه زوله ای بي ضرب دا قایمه زوله یعنی ای سي دا کې سره ضرب کو دومره کیږي لکه دا وتر ای ای او د لکه دغه ارتفاع او دغه وتر بي سي کې سره ضرب کو. صحیح دی. اوس هر یوه ته راځو خپل قیمتونه وضع کوو. ای بي څو ده 6 او ای سي څو ده 8. ای ای چې د اکس نامعلومه ده او بي سي چې ده 10 ده. 8 6 8 40 لس په اکس کښې لس اکس. تاسو غواړئ چې اکس پیدا کړئ د اکس ضریب لس دی پر لسو دواړو خواوې ویشئ لس به د لس سره اختصار کړئ اکس به مساوي سي 8 40 چې تاسو پر لس وویشئ 4.8 دا به د اکس لپاره قیمت سي. نو کله چې تاسو په دا قضیه زده کړئ تاسو کولی شئ د مثلث نامعلومه زولې په لاس راوړي. نو دا و د قایم الزاویه مثلثونو دریمه قضیه. د دغې قضیې په اساس موږ او تاسو کولی سو هغه د مثلث کومې نامعلومه زولې چې هغه په لاس راوړو تر دې بیا چې تاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو ښې چارې ولرئ.